سلامونه بیا مو هم وخت په خیر ستړي مه شئ ښه راغلاست تاسو ته مخکې مو هم یاده وکړل چې پر افغان امن نړیوال کنفرانس باندې ټغیږو چې تېره اونۍ په کابل کې ترسره شو د دې کنفرانس پر موضوعاتو باندې چې کوم موضوعات په دې کنفرانس کې یاد شول او دغه کنفرانسونه څومره ګټور تمامېدلی شي او په دې کنفرانس کې چا ګډون کړی و زموږ سره خیبر امیری دی خیبر امیری هم په همدې کنفرانس کې و او دغه کنفرانس کې یعنې د نږدې څرلی و چې هلته څه روان و او پر کوم موضوعاتو باندې خبرې وشولې امیري صاحب ستړي مه شئ او سهار نیکمرغه ډېره مننه تاسو ته او درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او سهار په خیر وایم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ په لومړیو کې د افغان امن کنفرانس په اړه باندې راته ووایاست چې د جوړښت یې څه ډول و او څوک ګډون کړی و په کوم هدف باندې د سلام نه وروسته غواړم چې یو زیری خپلو درنو وطنوالو ته او د ستاسو د رسنۍ له لارې ټولو لیدونکو ته ووایم چې بیګا شپه البته محسن داوړ او علي وزیر د اوږده بند وروسته تېره ورځ ضمانت وشو چې بیګا شپې نږدې 1 بجې دوی راخوشي کړه نو دا د پی ټي ایم غړو ته او د دوی مبارزینو هغه اصلي غړي نو دا زموږ دپاره او د پښتنو دپاره او د هغه غږ دپاره چې دوی شاته بدرګه کوو د هغې دپاره دا ښه خبره او ښه زیری بلمه راجع د افغان امن نړیوال کنفرانس کې دا خو پرته له شکه اوس د سولې خبرې په افغانستان کې روانې دي او زموږ ډېر افغانان اخوا پراته دي د کرښې اخوا پراته دي تورې کرغېړنې کرښې اخوا ډېر زموږ پښتانه افغانان پراته دي او هغوی هم د دې حق لري چې د افغان امن په برخه کې دوی خپلې سایې کوششونه او هڅې او د دې ترڅنګ خپل نظرونه دا تبادله کړي نو ډیر په اساس وخت کې او ډیر اهم وخت کې او ډیر په ضروری وخت کې دغه کنفرانس راوبلل شو په دې کنفرانس کې البته د کوزي پښتونښوا اسفندیار ولی د دې ترڅنګ نور اشتغرای صاحب او نظیف خان لالا او نور د پی ټی ایم غړي نورو تحریکونو غړي او ډیر فعالین د کوزي پښتونښوا دا دلته په دغه کنفرانس کې برخه اخیستې و د دې ترڅنګ په لومړۍ ورځ چې د پرانیستې ورځې وه په هغې کې افغان چارواکو هم ډېره برخه اخیستې وه هغوی پکې خپلې ویناوې وکړلې تر غرمې پورې البته دوی ویناوې برخه وې د غرمې وروسته بیا کمیټې جوړې شولې په هغه باندې دا هر څه نه مخکې دا ووایو چې موږ که په امن غږیږو دا که څومره کنفرانسونه موږ په لاره واچو څومره داسې پروګرامونه موږ په لاره واچو چې په هغه باندې وغږیږي هغه باندې بحث وشي هغه باندې د هغې هغه ستونزې هغه د قوت نقطې دا باید مشخصې شي معلومې شي څنګه هغوی ته تبارز ورکړو څنګه هغه منفي کړو نو بهرحال زه وایم چې دغه کنفرانس ډېر مؤثر کنفرانس او ډېر په وخت باندې رابلل شوی البته دا خو د 3 ورځو دپاره کنفرانس و خو د اجنډا مطابق موږ دغه کنفرانس په 2 ورځو کې راونغاړه ځکه په لومړۍ ورځ چې ما مخکې یادونه وکړله د سهاره تر غرمې پورې ویناو برخه وه چې په هغه کې خلکو چارواکو د هغه کوزې خوا مشرانو خبرې وکړلې مثلا د اقتصاد په برخه کې چې جنگ امن دا څومره تاثیر غورځي په دغه جګړه باندې او په دغه حالاتو باندې نو زه فکر کوم دا یو برخه وه چې اقتصادي برخه اقتصادي بود باندې خبرې کېدلې د دې ترڅنګ جګړه او د هغه اغیزې په ولسي او فرهنګي مسایلو باندې څومره اغیزه کوي چې دا یو بل اصل و چې البته په دغه کنفرانس کې په بحث وشو د دې ترڅنګ نور اړوند موضوعات و چې د ډیورن اخوا غاړې څوم نظرونه یې لرو دلته هغه نو دا تر غرمې پورې د چارواکو خبرې او د مسایل خلاص شول له غرمې وروسته کمیټې جوړې شولې چې دغه کمیټې د کنفرانس په چارو به البته د هغه ستونزو هغه مشقتونو هغه مسایلو دپاره کومې لارې حلونه دي کوم مسایل دي هغه باید وڅېړل شي په بحث وشي په دې دومره برخه کې د کمیټو جوړول و سبا ورځ هم د کمیټو هغه نتایجو باندې بحث وشو نتایج راټول شول هغه نتایج د کنفرانس مشر چې ټاکل شوی په اوله ورځ باندې اسفندیار ولی د خان عبدالغفار خان بسی نو هغه ټاکل شوی و هغه ته د اعزاز پګړۍ ورپسر شول بیا دغه جرګې مشري هغه ته ورپغاړه شوله نو بیا د کمیټو چارې د 2 ورځ باندې تر غرمې مهاله ټولې تکمیلې شولې دوی خپل نظرونه هغه کړل د کمیټو ټول خپل نظرونه راټول کړل او بیا سټیج باندې د
د جرګې مشر ته دوی ته وړاندې کړل. له هغه وروسته ماښام مهال ولسمشر سره وخت برابر شو، ولسمشر سره دغه جرګې په استازیتوب په مشرۍ باندې اسفندیار ولي بحث وکړ او دغه د کمیټو هغه نچوړ هغه بحث چې و هغه یې ورسره شریک کړ. مهم موضوعات په دې کنفرانس کې کوم وله څه وله چې هغه یعنې د یادونې وړ دي چې باید فوکس ورباندې وشي، کار ورباندې وشي تر څو موږ که څه هم سولې ته که ونه رسېږو ورنږدې شو او دغه حالات کابو کړو. ډیره مهمه خبره دا ده چې څنګه چې د نوم نه پیدا و د امن کنفرانس دا بحث ډیر په امن باندې د امن په راوستلو او د امن په ګټو، د امن په ارزښتونو او د جګړې په تاوانونو، د جګړې په نابودۍ او د جګړې په ستونزو په مشکلاتو په دې باندې اصلا بحث و. دا ښه خبره وه چې باید دوی هغه د جګړې هغه ستونزې او هغه تکلیفونه چې ولسونو ته رسیږي، دولتونو ته رسیږي، په مجموع کې حکومتونو ته رسیږي، دا که دا راټول شي او دا په یو مجموعه کې سره بحث پې وشي او دا مشخص شي، عوامل هغه دلایل ټول شیان را مشخص شي او پې بحث وشي، دا به ډېره ښه خبرې لکه وچې شوله. نو مهم موضوعات همدغه و چې په امن باندې باید بحث وشي چې امن تاثیرات څه دي په اقتصاد باندې، په ترانزیت باندې، په منطقي وصل باندې، په منطقي ګټو باندې څومره تاثیرات لري. لارې چارې هم ورته ولټول شولې چې لارې چارې څه دي، څه باید وشي. پرته له شکه لومړۍ ورځ خو بحثونه وه، دغه کمیټې چې جوړې شولې دوی په لارو چارو باندې بحث وکړو. یو خو د ستونزو مشخصول دي، جګړه دا مشخص شوله، د دې عوامل څه شی دي، د کوم خوا نه کیږي، بیرونني څومره تاثیرات لري، داخلي څومره تاثیرات لري، او دویمه خبره دا ده چې د دې هغه حل لارې څه شي. نو دا د کمیټو کار و چې حل لارې وسنجولې او حل لارې راویستلې. نو په ټولو مواردو باندې بحث وشو. لومړی ځل دی فکر کوم چې داسې کنفرانس جوړېږي او بیا پښتونخوا ته هم پکې وخت ورکول کېږي بر پښتنو ته. که د دې په اړه باندې وایي چې څومره رول لري دغه مشران چې د پښتونخوا څخه د پښتونخوا څخه راغلي وله، څومره رول لري د افغانستان په چارو کې، د افغانستان په همداسې حالاتو کې د دوی هغه همکاري او درېدل د افغان حکومت سره؟ زه دا وایم چې په 2004 کال کې فکر کوم یو ځل مخکې د امن نړیوال کنفرانس جرګه رابلل شوې وه. جرګه رابلل شوې وه چې په هغه کې د کوزي پښتونخوا مشرانو، د اسفندیار ولي او د دې ترڅنګ محمود خان اچکزی او نور مشرانو په دې کې برخه اخیستې وه. اما زه دا وایم چې پرته له شکه چې دلته جګړه ده، د دې تاو زموږ په کوزو پښتنو باندې هم اثر کوي، د دې اقتصاد په هغوی باندې اثر کوي. دلته چې موږ ځورېږو، دردېږو، وژل کېږو، په یو شکل ذهني، فکري، وجودي او هغه انساني لحاظه حتی هغوی زیانمن کېږي، فکري هغه سره دوی دچار کېږي. نو زه دا وایم چې دوی او د دوی هغه مین موضوع دا ده چې جرګه او د دې سوله او د سولې په برخه کې یا د جګړې او د جګړې په عواملو باندې د دوی رول ډیر مهم دی، ځکه دوی هم متاثره کېږي، دوی هم ذهني، فکري، ولسي، دوی هم نارامه دي او دوی هم د دې هغه کوي. نو ښه خبره دا ده چې لر او بر باید په دې باندې بحث وکړي، دې ته قانع شي چې جګړه ده او د جګړه تپل شوې ده، نیابتي جګړه ده، دې باندې باید موږ یو حل لاره ورته وسنجو. دا د ولسونو کار ده، دې کې دولتونو خبره نه وه، دا د ولسونو خبره وه، ولسونه پرې راټول شول، بحث پرې وکړو، موثره تمامېږي. واقعا داسې هم یاده شوې ده چې د پښتونخوا هغه مشرانو د ولسمشر غني نه هم ځینې غوښتنې درلودې چې هغه په افغان حکومت کې هم ځینې فیصلو کې همدې خلکو ته باید وخت ورکړل شي. داسې کوم موضوعات هم یاد شوي وو په هماغه کنفرانس کې، که نه وروسته د کنفرانس د ولسمشر سره دغه موضوعات یاد شوي دي؟ کنفرانس کې هم ځینې غوښتنې وشولې، دا هر چا په خپل کوم برخه کې چې بحث هغه ورکړې وه، اجنډا یې ورکړې وه، هغوی خپل بحثونه خبرې وکړلې. مثلا د هغو د غوښتنو ډېرې معقولې غوښتنې وشولې چې باید په موږ لږ تر لږه 1000 بورسي باید د کوزو پښتنو ځوانانو ته ورکړی شي.
ځکه دغه غټ کور ده، دغه آزاد وطن ده، دغه دپاره د هغوی سترګې راوړي. نو هغوی دغسې غوښتنې وکړلې، مثلا د روغتونونو جوړولو خبره یې وکړله، د پوهنتونونو جوړولو خبره یې وکړله چې باید په مرزي البته ډېر وبښئ په سرحدي په ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو کې باید پوهنتونونه جوړ شي چې تر څو هغه محصلین دلته راشي او دلته زده کړې وکړي. او بل د دوی په منځ کې د تګ راتګ دغه لانجه باید ډېره هغه شي، د پاسپورټو د دې شیانو هغه باید مخه ونیول شي، دا لرې شي، دغه مسله باید ولسي خلک د تګ راتګ دپاره باید زمینې مساعد شي. نو مجموع کې داسې غوښتنې وشولې په کنفرانس کې، دا چې د ولسمشر نه بیا وشولې که ونه شولې د دغې برخې زه شاید نه وم. واقعا دغسې پروګرامونه، دغسې ناستې چې د کوزې پښتونخوا څخه هم کسان راځي او د دې ځایه نه هم ځوانان سره کښېني پر افغان امن یا هم پر ډېرو مهمو مسلو باندې بحث او خبرې کوي، څومره اړین ارزوئ په داسې شرایطو کې چې افغانستان په یو بحران کې دی چې د سولې خبرې هم ځنډېدلې دي او دې ته ورته جنګ جګړې هم دوام پیدا کړی، هلته د انتخاباتو مسله هم ده. په داسې حالاتو کې دغسې کنفرانس څومره اړین، څومره مهم دی؟ ما مخکې ویل چې د سولې خبرې دلته روانې دي، اما په دې کې ولس ناخبره ده. ښه خبره ده چې ولس باید دغسې حالتونو دپاره دوی له مخکې نه یو تدابیر ولري، یو تعریف ولري، یو حل لاره باید ځان سره ولري، مقابل لوري سره د ډیالوګ یو نچوړ یو شی خو ولري. باید داسې کنفرانسونه چې ولسي کنفرانسونه فرهنګي او ادبي او ټولنیز او هغه سیاسي روابط دي پرته له حکومتونو د ولس په کچه باندې، نو دا ډېر زه ښه ارزوم، دا ډېر مؤثر دي، دا ډېر ښه دي، دا باید پخوا شوي وای، دې ته ورته نور باید شي او د دې وروسته باید نور وشي، ځکه لر او بر ستونزې ډېرې زیاتې دي. دا په د دې جګړه کې د دوی ډېر تاوانونه دواړه اړخونه ویني. ښه خبره ده چې دوی سلا شي په یو هغه باندې، حکومتونه خو به یا سوله کوي یا به یې نه کوي، اما ولس څه لري، که دا سوله کېږي یو څوک تحمیل کوي دا سوله په موږ، ولس باید څه تعریف ولري ورته، هغوی باید کومې حل لارې ورته ولري، هغوی باید په کوم ادرس ورته راټول شي کینی ورسره. نو داسې کنفرانسونه ډېر مؤثر تمامېدای شي. ډېرې زیاته مننه امیر صاحب چې راغلی او د افغان امن کنفرانس په اړه باندې معلومات راکړل. په همدې هیله یم چې دغسې کنفرانسونه نور هم مفید واوسېږي، نور هم دایر سي تر څو موږ واقعي سولې ته ورسېږو او تر څو ملت یا هم ولس د سولې په اړه باندې پرېکړه وکړي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه تاسو نو درنو خوشحاله اوسئ. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. اوس هم یوه لنډه دمه د دمې نه وروسته بیا هم راسره ملتیا وکړئ. موږ له تاسو